د مالاکنډ درګۍ تحصیل هیروشا کلی اوسیدونکي معرف شاه چې د ډېرې مودې راهیسې په سرخال اسلام آباد کې مهنت مزدوري کوله څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې په خپل دکان کې دننه نامعلومه تنانو قتل کړي چې لا تر دې دمه قاتلان نه دي گرفتار شوي متاثره کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي تفصیل د مالاکنډ نه د سید زمان صبا په دې رپورټ کې د مالاکنډ درګۍ تحصیل زوړ هیروشا علاقې سره تعلق لرونکي معرف شاه چې د ډېرې مودې راهیسې په سرخال اسلام آباد کې مهنت مزدوري کوله او خپل کورنۍ له حلال رزق ګټلو. معرف شاه د کنسټرکشن کاریګر او ورسره د کور په خوا کې د کریاني دکان هم کولو. څو ورځې وړاندې په خپل دکان کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ډېر په بې دردۍ سره قتل کړو او د هغه د کورنۍ دغه یوازینۍ د ګټې ذریعې ته ترغه وکړه. د معرف شاه کورنۍ وایي چې نه مو له چا سره څه دښمني شته او نه خفګان. معرف شاه بې ګناه قتل شوی دی او تر دې دمې قاتلان نه دي نیولې شوي. په دې غریب ته د انصاف میلاو شي او د دې د مکمل تفتیش وکړي شي چې آیا د دې غریب سره د زیاتې ولې شوی دي. نور خو د چا سره څه دښمني مشمني او نه څه جایدادمند دي چې جایداد یا ځمکې شته دي خو بس دغه مزدوري به کوله او مصری هم په خپله او دغه ورکوټي دکان دغه به په ماښام ټیم کې کوو. زمونږ د رور قاتل دی زر ته زر گرفتار کړی شي قاتل ته زر تر زر سزا میلاو شي ځکه چې زمونږ د خلک دا غریب علاقه ده غریزه علاقه ده نو زمونږ ډیر رونه زیالته کې په یو ځای بل ځای کې مزدوري کوي سبب بل د یو رور سره داسې یو زیاته ظلم وشي او زمونږ د دې شي د مخنیوي د پاره هیڅ دغه نشته. نو زه د دې ټولو نه پر زور مطالبه کوم چې دا قاتل د زر تر زر گرفتار کړي شي. د معرف شاه په وجنه د علاقې پیزا غمجنه ده او د کورنۍ د خلکو سترګې په غم کې سري دي او دغه متاثره کورنۍ د محکمې پولیس اسلام آباد د اعلی واکمن غوښتنه کوي چې دوی ته زر تر زر انصاف ورکړي شي او قاتلان د خپل انجام ته ورسول شي. سید زمان صبا هم پښتون نیوز درګۍ ملک.